ستاسو زړونه اولني حالات ته لاړ شي، زمونږ او ستاسو زړونه صفا شي، پاک شي، او دا ګندونه الله زمونږ د زړونو نه لرې کړي او زمونږ او ستاسو په دې زړونو کې د الله نه یره را پیدا شي، خشیت را پیدا شي. دې وجې نه الله رب العالمین په دې آیات کې هغه فرمایي چې انسانانو پوه شئ چې الله رب العالمین دا ځمکه تازه کوي وروسته د دې نه چې دا ځمکه وچه شوي. د زړونو دارنګې د انسانانو په دې زړونو کې سخوالی راغلی دی وروسته د دې نه چې الله رب العالمین موږ د دغې سخوالي نه منع کړي چې دا زړونه مه سختوئ، په دې زړونو کې نرموالی پیدا کړئ. ځکه د آیات کې هم دې ته اشاره ده چې ځمکه وچه ده، الله رب العالمین په هغې باندې د خپل رحمت بارانونه راووروي او په هغې سره رب العالمین قسمه قسم ګیاګانې راپورته کړي، ونې ورباندې تازه شي، ښایسته ښایسته میوې الله رب العالمین په هغې باندې راوباسي. دغه ښایسته د رحمت په باران په وجه باندې الله رب العالمین ښایسته ګلان د دې مخ په ځمکه باندې راتازه کړي، د هغې نه به ښایسته خوشبویانې راځي، انسانان هغه محسوسوي. دې وجې نه امام قرطبي رحم الله دته اشاره هم کړې ده. نو د دغې علاجونو نه اولنی علاج د انسان دپاره دا دی چې ان تتوب الی الله من جمیع المعاصي، چې انسان به د ټولو ګناهونو نه الله رب العالمین ته توبه وباسي. چې کوم ګناهونه زه کوم، که ښکاره ګناهونه کوم، که پټ ګناهونه کوم، د هغې به توبه الله رب العالمین ته وباسي او دارنګې توبې سره به د الله رب العالمین نه استغفار هم په هغې باندې غواړي. بلکې د نبي علیه السلام عادت ده چې هغې به د الله رب العالمین ته توبه هم ایستله. او دارنګې حدیث کې وایي چې الله ته زه توبه هم وباسم او د الله رب العالمین نه زه بخښنه هم په ورځ کې استغفار هم د الله نه 100 کرته نه زیات غواړم. چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بخښنه د الله نه غواړي، نو امت دپاره پکار ده چې امت مریض دی، زړونه خراب دي، زموږ په زړونو کې ګندونه دي، د دې وجې نه پکار ده چې زموږ او ستاسو د زړونه صفا شي. نبي علیه الصلاة والسلام د دې موږ ته بار بار علاج راښودلی دی، الله رب العالمین د دې علاج راښودلی دی. دارنګې دویم علاج هغه د انسان دا دی چې وان ترجع الى تلاوة کتاب الله عز وجل، چې د رب العالمین کتاب ته به کښېنې او د هغې تلاوت به کوې، په هغې کې به سوچ کوې، په هغې کې به فکر کوې چې د رب العالمین دا کتاب ما ته څه وایي او دارنګې زما دپاره دې کې علاج دی، دې کې شفا شته دی. الله رب العالمین خپله دا یو شفاء لما فی الصدور، د انسانانو په زړونو کې چې کوم مرضونه دي دغه مرضونو د ختمېدو دپاره الله رب العالمین دا خپل کتاب را لېږلی چې ستاسو د زړونو نه دا مرضونه ختم کړي. نو کله چې قرآن شفا ده او په قرآن کې علاج دی، نو ته د قرآن نه کوم ځای کې روان یې؟ فاین انت عنه، ته د قرآن نه په کوم حالات کې روان یې؟ قرآن دې پرېښی دی، قرآن کریم چې ته کوم اعمال ذکر کوي هغې باندې نه روان، زړه کې دې ګندونه دي او دارنګې تورتمونه دي او دا مرضونه دي په دې زړونو کې راجمع شوي دي. نو د دې دپاره علاج قرآن کریم دی. دریم علاج هغه دا دی چې انسان به دا ګپ شپ دا به ډېر نه لګوي، ځکه دې سره د انسان هغه نورانیت ختمیږي، دې سره د انسان هغه تقوا ختمیږي یا خشوع ختمیږي. او څلورم دا دی چې انسان به ډېرې خنداګانې نه کوي، ډېرې خوشحالۍ به نه کوي. لکه نبي علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې دې ته اشاره کړله. نبی علیه السلام وایي ایاک وکثرة الضحک فانه یموت القلب ویذهب بنور الوجه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ګورئ د ډېرو خنداګانو نه ځانونه وساتئ، بېځایه خنداګانې مه کوئ، دې سره د انسان زړه مړ کېږي، زړه د انسان وجد او دارنګې د انسان د مخ چې کوم هغه نور دی، کومه رڼا ده، هغه د انسان ختم شي. الله رب العالمین هم دا وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل. دی آیات کې الله رب العالمین اشاره دی ته کړې ده چې ګورئ دا مزاح او دا کثرت ذهن دا مه کوئ، ځکه دې سره د انسان په زړونو کې د انسان په زړه کې سخوالی را پیدا کېږي، د انسان د مخ هغه نورانیت ختموي. نو که ته دا غواړې چې رب العالمین ستا د زړه نه دا ګندونه ختم کړي، دا صفتونه په ځان کې را پیدا کړه. او پنځم صفت دا چې الله رب العالمین تعالی کوم حلال مال درکړی دی، په حلال مال کې ته د الله رب العالمین دپاره صدقه وکړي. او دې کې رب العالمین اشاره کړې ده سورې حدید کې ان المصدقین والمصدقات
واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. کوم انسانان چې د رب العالمین دپاره صدقه ورکوي که نارینه او که زنانه او دارنګې رب العالمین به د هغې دپاره دغه صدقاتو کې اجرونه وله رب العالمین ورکوي، الله رب العالمین به ورله لوی اجر ورکړي. دارنګې نبي علیه الصلاة والسلام یو حدیث د مسند احمد کې وان الصدقه لتطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم انسان چې صدقه د رب العالمین د رضا په خاطر باندې وکړي د دې دا ګناهونو باندې داسې مثال دی لکه نبي علیه السلام وایي لکه څنګه چې اور بلیږي او په اور باندې ته اوبه واړئ. داسې که انسان ګناهونه کوي او د دې ګناه نه بعد رب العالمین ته الله ته توبه وباسي او د دغې ګناهونو نه راوګرځي او د خپلې ګناه پسې الله ته توبه او دارنګ استغفار د الله نه غوښتل او په هغې پسې صدقه کول چې یا رب العالمین ما نه زیاتی شوی دی. بل دا شپږم صفت به دا وي چې ته به د خپل ایمان تحقیق کې خپل ایمان به داسې نه پرېږدې چې زه بس ایمان مې راوړی دی بس مؤمن ځان ته وایم، نه د دې ایمان به تازګي کې وخت په وخت د دې به ښایسته ښایسته بیانونه د حق پرسته علماو نه ته اورې. ځکه په دې کې حدیث د عرباض بن ساریه رضی الله عنه کې دې کې اشاره ده هغې ته چې نبي علیه الصلاة والسلام اخرنی حج په دوران کې صحابه ته واعظ او نصیحت کړی او دا د انسان په زړه باندې فایدهمند بیاني چې کله انسان هغه صحیح واوري. بل سبب به د انسان دپاره دا وي چې ومن ذلک ان تترک المعاصي، ته به ګناهونه پرېږدې، دارنګې حرام به نه خورې او ذبایح د مشرکینو چې دی هغه به نه خورې، سود به نه خورې. ځکه دې سره د انسان په زړه کې هغه مرض نور را پیدا کېږي. بل سبب د انسان دپاره دا دی چې انسان به د الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي دې سره. ځکه الله دې ته اشاره کړله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے رب العالمین زمونږ زړونه مکه کوه وروسته د دې نه چې تا موږ ته هدایت کړی دی او د خپل طرف نه موږ ته رحمتونه راوبخه ځکه ته د ورکولو والا ذات. نبي علیه الصلاة والسلام حدیث کې دی نبی علیه السلام به ویله اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ای د زړونو اړوونکې زمونږ زړونه خپل دین طرف ته راواړوه. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک. ای د زړونو اړوونکې زمونږ زړونه په خپل دین باندې مضبوط کړي. دې کې ډېرې نبي علیه الصلاة والسلام دعاګانې موږ ته ښودلې دي او نبي علیه السلام چې کوم عمل موږ ته ښیي هغې کې به زمونږ او ستاسو دپاره فایده انشاءالله. بلکې په دې باندې چې کله الله مامر کړی دی د الله نبي مامر کړی چې دعاګانې غواړئ ځکه په دې دعاګانو باندې د انسان د زړونو سخوالی ختمیږي او دارنګې د انسان چې کله دعاګانې غواړي د زړه نه هغه زنګونه ختمیږي. دې کې حدیث شته دی چې د انسان په زړه کې هغه ګندونه راجمع شي د انسان زړه خرابېږي او د انسان د زړه د خرابېدو لپاره صحابه به د نبي اسلام نه تپوس وکړو چې دې لپاره صفایي څه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل ډېر د رب العالمین تلاوت د رب العالمین ذکر کوئ او دارنګې کثرت تلاوت القرآن د قرآن کریم تلاوت ډېر کوئ. الله دې ما او تاسو له په دې باندې